مشوره زموږ نه ده پکار ای موږ زه درته یم په حیا کې زموږ د کور وځه فقیر شاه خو به په کال کې چېرته د چرګ خپم نی خوړلي او دلته شکر دی شپه او ورځ په چرګانو مې سر دی وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د پښتون وطن یو ډېره خړه فنکاره زما پر څنګ باندې ناسته ده چې د دې فنکارې نوم دی شهناز پیښوري. شهناز پیښوري سره د دې د ژوند او د فن متعلق تفصیلي مرکه کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې شهناز پیښوري ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم. ستړی مشه. خوشحاله اوسې. ته ستړی مشې، ته په خیر راغلی. الحمدلله ډېر ښه یو. ته څنګه یې؟ ژوند او زندګي د څنګه ده؟ شکر الحمدلله. خپل حال وایي؟ الحمدلله ډېر ښه یو. دا ماته ووایه په پښتو فلمانو او ډرامو کې د څومره کار کړی دی؟ دومره خو راته خیر نه دی یاد، خو کم از کم 30 کاله زما وشو دې فیلډ کې. په دا 30 کاله کې د په فلم کې هم کار کړی دی او که نه؟ فلم، ټي وي، سټیج، ریډیو، داسې ورسره د یوټیوب چینل چې کومې دي، داسې سیریز شوله وغیره وغیره. شوبیز دنیا کې چې د قدم کېښودی، اول شروعات دي له څه نه وکړو؟ زمونږ اول شروعات د پی ټي وي نه شوی دی. په پی ټي وي کې د په کوم سیریل یا په کومه ډرامه کې د خپل فن مظاهره وکړه؟ د پی ټي وي کې به مې وړې وړې کرکټرې کولې، بس د هغې نه چا خبره کم از کم بس ډرامو طرف ته زمونږ یو مخه راله. اول زمونږ چا خبره هغه خلک وایي چې یاره مینه وه ورسره، اوس بس چا خبره کم از کم لګې ټکا ټوکه کوو. اوس د مور کرکټرې کوم. په پی ټي وي کې د اول د فن مظاهره کوله، د هغې ډرامې یا د سیریل نوم څه و؟ چورله بابا چورله راته یاده ده، او د هغې نه مخکې مې چې کومې ډرامو کې زه لکه ډومبې ډومبې زه راغلم، هغه راته نه دي یادې، خو چورله بابا چورله راته یاده وه. کوم کرکټر ته زیاته خوشحالېږي؟ اول خو به چې په کوم کرکټر ورلړو که خوشحالېدو به ورته، اوس د مور کرکټر ته ډېره خوشحالېږم. د مور کرکټر ته ولې خوشحالېږي؟ نو د مور کرکټر ته ځکه خوشحالېږم چې کم از کم په سر لوپټه وي، که هغه بچی ورکړي، یا مثال خبره داسې د چا ښځه پکې جوړه شم، یا د چا خور یم، یا مثال خبره داسې لیور مې ورکړي، نو د حیا د عزت کاري. په 30 کاله کې چې د په کومو ډرامو یا په کومو فلمانو کې د خپل فن مظاهره کړې ده، په هغو ټولو کې ستا د خوښې ډرامه یا فلم کوم یو دی؟ زما خو ټولې خوښې دي، که هغه ما فلم کړی دی، که ما ډرامه کړې ده، که ما خاکه کړې ده، زما د زړه نه کاري. زما ټولې خوښې دي او ټول اکټران مې خوښ دي، شکر الحمدلله. شوبیز دنیا کې داسې ستونزه تکلیف که تا ته میلاو شوی وي؟ نو زه به درته ووایم چې دا روټۍ چې څوک خوري، نو د دې ما چا خبره څه لاسونه خپې ستړي کېږي. روزي خو دونه اسانه نه ده چې په اسانتیا خلک وګټي. تکلیفونه خو هر ځای کې ملاویږي، دا خبره نشته دی، اوري، او پردي جیب نه پیسې راویستل څه دونه اسان کار خو نه دی که نه صاحبه. نو په ډرامو کې شکر الحمدلله داسې هېڅ تکلیف راته نه دی میلاو شوی. د ده په دې خبرو څه دې خو ټوله ورځ خوش و تشو پسې ګرځي، غمره سره د هغه جینۍ دی چې د په نامه ناسته ده. شوبیز دنیا کې به د ډېرو ډایرکټرانو سره د خپل فن مظاهره کړې وي، ستا تر ټولو خوښ ډایرکټر کوم یو دی؟ ما خو درته خلاصه کړه چې زما ټول ډایرکټران خوښ دي، ټول پروډیوسران مې خوښ دي، ټول څونه چې A to Z څومره اکټران دي که اکټرسې دي، زما ټولې خوښې دي، شکر دی. که لیډز دي که جنس دي، زما ټول خوښ دي، شکر دی. شهناز پیښوري د شوبیز په دنیا کې په هر کرکټر کې د خپل فن مظاهره وکړه، د دې ذهن څه وایي چې کوم مقام ته ځان رسول غواړي؟ بس صرف دا یو اخرنی میسج به دا ورکړم صاحبه چې خلک وایي چې د مشرانو عزت وکړئ. نو زه به دا یو درته ووایم چې مشر ته دا ویم چې تاسو د کشر عزت وکړئ، نو هغه کشر سره به لږ احساس پیدا شي، نو هغه به د مشر ډېر زیات عزت کوي. او ملګرو که فرض کړو تاسو خپلو کشرانو سره لږه سختي راواخلئ، نو هغه کشر به تاسو سره په خپله اتومیټیکلی روانېږي.
بس زما تاسو ته یو درخواست دی، یو خواست مې درته چې خپلو وړو کشرانو سره که هغه ستاسو ورواره دی، که یا ستاسو خوری دی یا ستاسو بچی دی او په کور کې در سره دی، نو کم از کم دونه سختیانې ورسره مه کوئ. ولې چې هغه سختۍ ته هغه د پلار یا د تره یا د نیکه ګوري، نو بیا هغه ماشوم روانېږي. نو تاسو به ډېر د مینې محبت نه کار اخلئ، ولې هغه به په خپل مینه کې په خپل جال کې راګیروئ. ټیک شوه؟ نو ستاسو ډېره زیاته مننه، خوشحاله او آباد اوسئ، چې هر ځای کې یې ژوندي اوسئ. ډېره مننه کور د ودان سره. ګرانو کتونکو دا و شیناس پېښوري چې له دې سره مې یو دوې درې د خوند خبرې وکړې تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی الله سپارلي یاسته. د خدای په امان.